پکتیکا کې سل تنه کیک بوکسینګ لوبغاړو ته د کمربندونو ارتقا ورکړل شوه. د پکتیکا ولایت مرکز شرنې په ولسي تمریناتي مرکز کې د لومړي ځل لپاره د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې سل تنو کیک بوکسینګ لوبغاړو ته د هغوی د وړتیاو او کلونو هڅو پر بنسټ د کمربندونو ارتقا ورکړل شوه. هغه ګام چې د ورزش د ودې او د ځوانانو د هڅونې لپاره مهم بلل کیږي. د یادو مراسمو پر مهال د پکتیکا مرستیال والی الحاج مخدوم عبدالسلام سعادت د ورزش پر ارزښت ټینګار وکړ او ویل چې د اسلام له نظره جسمي پیاوړی انسان تر کمزوري غوره دی. نوموړي زیاته کړه یو ځوان باید د دې لپاره ځان غښتلی کړي څو وکولی شي د خپل دین، وطن او خاورې د ساتنې لپاره چمتو واوسي او دا یو سپیڅلی او ارزښتناک هدف دی. قوي مسلمان په بدن، قوي مسلمان په جثه، قوي مسلمان په حرکات، قوي مسلمان په منډه، قوي مسلمان د اعضاو په نسبت دا بهتر دی د هغه ضعیف مسلمان نه چې هغه په حرکاتو کې په بدن کې ضعیف. بلخوا د ولس تمریناتي کلب مسؤل او استاد هم په خپلو خبرو کې د ورزش پر اړتیا او ارزښت رڼا واچوله. هغه ویل چې هر ډول سپورت د انسان د فزیکي او رواني روغتیا لپاره مهم دی او کولی شي ځوانان له ناسمو لارو راوګرځوي. نوموړي د خوښۍ په څرګندولو سره زیاته کړه دا لومړی ځل دی چې په یوه وار کې دومره لوی شمېر لوبغاړو ته د کیک بوکسینګ په برخه کې د کمربندونو ارتقا ورکول کیږي. اولین ځل چې په پکتیکا کې 100 تنه د ارتقا کمربندونه اخلي. تر 40 تنه پورې پورته د ارتقا کمربندونه په یو بخش په یو فدراسیون کې نه دي ورکړل شوي. خو پکتیکا هغه ولایت چې ما درته ویلي مخکې چې ورزش به ولا آی پی کې ګڼل کېدل. خو نن په یوه کې الحمدلله ورزش دومره رشد کړی دی، دومره پرمختګ یې کړی دی چې 100 تنه په یو وار د ارتقا کمربندونه اخلي. همداراز د کیک بوکسینګ لوبغاړو ویل چې دوی کلونه په دې برخه کې منظم تمرینونه کړي او د نن ورځې لاسته راوړنه د هغوی د زحمتونو پایله ده. دوی د ورزش پر اهمیت خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې راتلونکي کې به لا زیاتې هڅې کوي. نو زه 15 کاله کېږي چې په دې برخه کې تمرینات کوم او تر اوسه لګیا یم خپلو شاګردانو تمرینات ورکوم. دا د کمربند یا 15 کمربند چې ما ترلاسه کړ ډېرې هڅې مې او خوارۍ مې کښلې دي. د تېر په پرتله پکتیکا کې اوس ورزش بیخي عام شوی ده. یعنې مخ پخوا وخت کې به څوک چې کلب ته راته تمرین به درسره کول هغه ته به یې په ډېر بیکاره نظر باندې کتل. خو الحمدلله اوس هغه ځوانان نه دي، هغه فکرونه نه دي، هغه پکتیکا ډېر زیات تغیر کړی ده. ځوانان ډېر په ورزش راماتي، ځوانان ورزش ته وخت ورکوي. دا نن ورځ زموږ په کلب کې تقریبا 100 تنه ورزشکاران دي د کمربندو ارتقا یې یعنې دا یوه ډېره لویه شمېره ده په پکتیکا کې چې نن ځوانان په ورزش کې دومره ارتقا کوي او دومره مخته تللي. د پکتیکا ولایت د اولمپیک بدني روزنې او ورزش امیر ډاکټر عثمان سیرت له ورزشکارانو غوښتنه وکړه چې په منظم ډول خپلو تمریناتو ته دوام ورکړي. د اړوند رشتې ټولو اصولو ته غاړه کیږدي او د یو ورزشکار اخلاق خپل کړي. هغه خوښي وښوده چې پکتیکا کې په لویه پیمانه ځوانان سپورت کوي او غواړي د ښه او روغ صحت لپاره ورزش ته دوام ورکړي. کمربند یا یو ستایلیک مهم نه ده، له هر څه نه مخکې مهم اخلاق دي. یو ځوان، یو ورزشکار، یو محصل او یو شاګرد یو لوجۍ څخه فارغېږي باید هغه له ځان سره په ښو اخلاقو سمبال فارغ شي. کیک بوکسینګ چې د رزمي ورزشونو له ډلې څخه شمیرل کیږي د څوک وهنې، لات وهلو او دفاعي تخنیکونو یو ګډ ترکیب دی. د کی یو سبک په ځانګړي ډول د نړۍ له مشهورو سیالیو څخه ګڼل کیږي چې پکې لوبغاړي د لوړ مهارت، سرعت او فزیکي ځواک له لارې سیالي کوي. دا ورزش نه یوازې د بدن د پیاوړتیا لامل ګرځي بلکې د تمرکز، زغم او انضباط په لوړولو کې هم مهم رول لري. پکتیکا د افغانستان له هغو ولایتونو څخه ده چې ډیری ځوانان یې له سپورت سره ځانګړې مینه لري. په وروستیو کلونو کې د رزمي ورزشونو په ځانګړي ډول کیک بوکسینګ په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. کارپوهان باور لري که څه هم امکانات لا هم محدود دي، خو د ورته پروګرامونو دوام کولی شي د ځوانانو ترمنځ د سپورت فرهنګ لا پیاوړی کړي او هغوی سالمو فعالیتونو ته وهڅوي. د کمربندونو د ډلهییزه ارتقا نه یوازې د لوبغاړو د هڅونې لامل ګرځي بلکې نورو ځوانانو ته هم دا پیغام ورکوي چې د هڅې او دوام له لارې کولی شي لوړو هدفونو ته ورسیږي.